دوستانو سلامونه او نیک هیلې په نن درس کې موږ تاسې یو ټول وایو چې دې ته موږ تاسې روټیټ ټول وایو یا د دې شارټ کټ چې دی آر دی. د دې په واسطه موږ څه کولی شو؟ د دې په واسطه ملګرو موږ تاسې کولی شو مثلا یو شیپ زه را اخلم، دلته تاسو وګورئ زه راځم یو الیپس را اخلم او داسې دا ډرا کوم. یو خو دا حرکت دی چې موږ تاسې د دې کونج نه دا نیسو او داسې روټیټ کوو. څه شو؟ یو دا حرکت دی، موږ تاسې دا څنګه کوو؟ حرکتونه دا خو نیمایي کېږي دې ځای نه، دا کونج ته چې موږ لاس وروړو دغه ځای ته دا روټیشن دی، حرکت دی. یو دا دی چې موږ تاسې روټیټ ټول راواخلو. روټیټ ټول چې کله موږ راواخلو ګوره اوس که دې ته موږ روټیشن حرکت ورکوو په دې منځ نقطه کې ولې تاویږي؟ وجه دا ده دلته تاسو وګورئ دغه یو نقطه دلته موجوده ده. که دا نقطه موږ لاندې راوړو وګوره زه دلته کلیک کوم دې نقطې ته دلته راغله. اوس که زه کلیک کوم دا روټیټ کوم د همدې نقطې څخه به دا څنګه کېږي؟ روټیشن به کوي او د همدې نقطې څخه به دا تاویږي. که چیرې زه دا راښکته کړم دلته او الټ ونیسم د کیبورډ څخه وګوره یوه کاپي د دې راغله او بیا د کیبورډ څخه کنټرول ډي ونیسم وګوره موږ تاسې داسې یو شیپ څه کولی شو؟ جوړولی شو. نو دا اصل کې د روټیشن خبره ده. که ته مثلا غواړې چې ستا دغه شیپ د دې ځای څخه روټیټ شي وګوره دلته کلیک وکړه او بیا دې ته حرکت ورکړه او که چیرې ته غواړې چې دغه حرکتونه په منظم ډول ترسره شي په منظمه زاویه، نو الټ خو هسې موږ د کاپي دپاره نیسو، د کیبورډ نه شفټ هم ورسره ونیسه. شفټ چې ته ورسره نیسې وګوره په منظم 45 درجې باندې دا څه کوي؟ حرکت کوي. اوس که ته کیبورډ نه کنټرول ډي ونیسې ستا دغه شیپ ډېر ښکلی جوړیږي، مطلب شیپ به څنګه کیږي؟ نه به خرابیږي. صحیح شو؟ دا یو طرف دی. بل دا دی که چېرته زه ملګرو راشم او د دې ځای څخه یو الیپس راواخلم، کنټرول ورسره ونیسو موږ تاسې شفټ ورسره ونیسو دا ډرا کوو موږ تاسې او بیا زه د کیبورډ څخه ګایډلاینز راوستل غواړم. د کیبورډ نه کنټرول جمع څه ونیسم؟ کنټرول جمع سیمی کالن دا زه ونیسم. زه خپل دا شیپ دې سنټر ته راولم، د ایرو کی څخه په استفاده باندې زه څنګه کوم سنټر مې دلته برابر کړم ورته. او اوس یو سټار دی، موږ ته چا ویلي دي چې په دې باندې تاسو 25 سټارز څنګه کوئ؟ تاو راتاو کوئ. 25 سټارز چې موږ تاو راتاو کوو نو دې ځای نه زه سره اخلم سټار ټول را اخلم او دلته څنګه کوم ډرا کوم داسې په منظم شکل باندې ډرا کوم تر څو که چیرې زه غواړم چې نور منظم کړم داسې لږ دې طرف ته تاوم داسې اوس زه غواړم چې د روټیټ ټول په واسطه باندې دا روټیټ کړم، مرکز پوینټ به دا ونیسم. اوس وګورئ زه روټیټ ټول را اخلم دلته راځم سنټر ته، خو ډایرکټ کلیک نه کوم، الټ ورسره نیسم. الټ په دې خاطر باندې نیسو موږ تاسې ته وګورئ زه کلیک وکړم دا روټیشن دا طرف موږ ته راځي. اوس دلته وګورئ چون موږ ته دا 25 پکار دي یا مثلا موږ ته 25 نه دي پکار، 100 پکار دي. 100 دانې دلته تا نه انګل غواړي په کومه زاویه باندې دا ته جوړوي. ګورئ دې دپاره زه کلکولیټر را اخلم، مخکې ما 25 محاسبه کړی پریکټس مې کوو. موږ مثلا 100 غواړو. د مکمل دایروي دوران ستونی مې ډېر زیات خراب دی، مکمل دایروي دوران چې دی دا 360 درجې دی. که موږ تاسې 100 دانې سټارز غواړو چې په منظمه زاویو منظمه فاصلو باندې راتاو شي نو موږ به ګوره 360 را اخلو تقسیموو به په 100 باندې سو 18 زاویې باید موږ دې ته څه ورکړو؟ حرکت ورکړو. نو دلته راشئ څه ولیکئ 18 او د دې ځای نه یوه کاپي واخلئ اوکې کوئ. اوس تاسو کنټرول ډي موږ څه وکړه غلط مې که که بیا هلته راځم الټ کلیک 18 پریویو کاپي او د دې موږ تاسې دې ځای باندې کلیک کوو روټیټ دلته راځم الټ
کلیک او 18 درجو کې تیاره تاوه شوې ده اوکې کوم او بیا کنټرول ډي کنټرول زیډ لومړی په دې کلیک کوم بیا روټیټ اخلم دلته راځم الټ او 18 درجې پریویو لرې کوم کاپي اخلم اوس کنټرول ډي صحیح شو 20 دانې چې موږ تاسو جوړوو په هماغه مناسب زاویو باندې دا څنګه کوي راته وایي که چیرې موږ تاسو غواړو 25 راولو یا مثلا زه غواړم د دې شاوخوا 10 دانې راته وکړم نو ګورئ 380 به یو ځل موږ په 10 باندې تقسیم کړو 380 تقسیم په 10 باندې 12 نو موږ په دې یو ځل کلیک کوئ بیا به روټیټ ټول اخلئ او دلته به راځئ الټ سره به کلیک پرې کوئ دلته به څومره زاویې کوي 12 کاپي مو واخیسته کنټرول ډي صحیح شو دا به څو دانې دلته جوړ کړي 10 دانې جوړ کړه په منظمو زاویو باندې 10 دانې د دې څخه څنګه شول رسم شول نو ګورئ دا شیونه ډېر زیات مهم دي موږ تاسو دپاره په دې خاطر باندې مهم دي چې کله موږ تاسې ډیزاین کې ورو ورو مخته ځو الستریټر پروګرام یو بهترین پروګرام دی ویکټور بیس کې د کورل څخه کورل ډرا خلک استفاده کوي خو لکه موږ تاسې ډېر فوکس باید په ډیزاین کې په اډوبي کمپنۍ باندې وکړو بهترین څیزونه لري ځکه موږ تاسې اډوبي فوټوشاپ هم وایو اډوبي الستریټر چې ورسره ووایو نو دا ډېر زیات خوندور راځي هغه یې پکسل بیس پروګرام او دا یې ویکټور بیس پروګرام همدارنګه موږ تاسې اډوبي پریمیر وایو نو هغه هم د اډوبي کمپنۍ دی نو دا کمبینیشن ډېر زیات خوندور راځي نو که بیرې زه دغه ګریډ لاینز ختمول غواړم لرې کوم نو کنټرول جمع سیمي کالن بیرته وهم د څنګه کیږي ختمیږي دې ځای نه هم موږ کولی شو کلیک ټو شو ګریډ لاینز او په دې باندې که بیرته موږ کلیک وکړو ګریډ لاینز څنګه کیږي ختمیږي نو ملګرو دا اوس موږ ستاسې یو کوچنی غوندې درس په روټیټ ټول کې امید ده چې تاسو به دې څخه ډېر څه زده کړي وي